د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د ستور مزل د خپرونې خاصو مینوالو سلامونه، مینا او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. په همدې هیله دا د یو ځل بیا ستاسې د خپلې خوښې د ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر عمران الدین نیکمل یم. درنو اوریدونکو، نن د ستور مزل په خپرونه کې درته د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول 14مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 14مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځم د تېرې 12مې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 12مه برخه په کومو جملو پای ته رسېدلې وه. خو له تاسو څخه هم یوه هیله او ارزو لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 12مه برخه کې اورېدلي و چې د ابراهیم فکر دې لوري ته نه رسېده او ویل د دې خبرو نه ستا مقصد څه دی؟ هغه ابراهیم ته وویل ته اوس په دې خبرو باندې نشي پوهېدلی. ته سمدلاسه ایلریها ته بیرته ستون شه او د ایلریها کلادار ته ووایه چې هوښیار واوسي، ځکه د ډایمن او شاه جوسلین ترمنځ کومه پټه اړیکه شتون لري. هغه د کلا او ښار پهرې نورې هم زیاتې کړي. د یو شمیر شاهانو او امیرانو بخت هم ډیر کار کوي. تر هغه چې امیر عماد الدین زنګي ژوندی و نو جوسلین همت نشو کولی چې د ایلریها د بیرته نیولو خیال هم وکړي. هملته په تلباشر کې ناستو او خپل زخمونه یې څټل. ایلریها په 2 برخو ویشل شوی و، یوه یې ښاري برخه وه او بله یې کلا وه چې پوځ پکې اوسېده. د ښار شاوخوا کوم خاص دیوالونه نه و. یو مات شانته دیوال شتون درلود چې هغه هم په ډیرو ځایونو کې له منځه تللی و. د ایلریها په کلا او ښار دواړو کې عیسوي ابادۍ زیاته میشته وه. په هغه ځای د مسلمانانو د ولکې نه مخته هلته مسلمانان د نشت سره برابر وو. خو په کلا باندې د ولکې کولو وروسته هلته د 1000 کسو سپرو ترڅنګ څه نور مسلمانان هم آباد شوي وو. د ښار شاوخوا چې کوم دیوال موجود و د هغې په دروازو باندې مسلمانان ساتونکي ټاکل شوي وو. خو هغوی هسې د لیدلو کتلو نه اخوا نور څه کار نه درلود. د ښار دروازې به د شپې هم نه تړل کېدې، ځکه د ښار دیوالونه دومره ښویېدلي وو چې د دروازو د بندېدو او یا نه بندېدو یې ګټه نه کوله. خو دا یوازې د امیر عماد الدین زنګي بخت و چې هیچا د ایلریها په لور توجه نشوای کولی. خو بیا حالات بدل شول. نه امیر عماد الدین زنګي پاتې شو او نه د موصل حاکمانو د ایلریها په لور کومه توجه کوله. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تیره 12مه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 14مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. په موصل کې سیف الدین غازي حکمران و او هغه په ذهني توګه په ایلریها د خپل ورور نور الدین زنګي ولکه منلې وه او هماغه د ایلریها د امنیت مسؤل ګاڼه. نو د همدې حالاتو په رڼا کې که چیرې دویم جوسلین پادشاه په ایلریها باندې د بیرته ولکې کولو کوم پروګرام جوړ کړی و نو هغه په خپل دغه پروګرام کې په حق و. هغه د ایلریها د عیسویانو مرسته هم ترلاسه کړې وه. دویم جوسلین پادشاه او د ایلریها د عیسویانو د مشر ډایمن ترمنځ د ایمروزه په لاسو یو پټ تړون هم لاسلیک شوی و. د همدې تړون له مخې په ایلریها باندې د ولکې کولو وروسته بعد تلباشر حکومت ډایمن ته ورکول کیږي چې د یو باج ورکوونکي حاکم حیثیت بلري. د دې ټولو معاملاتو د ترسره کېدو وروسته شاه جوسلین په ډېرې دبدبې سره د ایلریها په لور حرکت وکړ. هغه لا د پخوا څخه په ایلریها باندې د یوې سترې حملې لپاره ځان تیار کړی و.
اوس نو دومره اسانتیا او سهولتونو وروسته یې د کوم خاص مزاحمت هیله نه درلوده او نه چا د تلباشر تالرها پورې د هغه په مخ کې کوم خنډ پیدا کړ. همدا د شاه جوسلین یوه ستره بریا وه چې د هغه 15,000 کسیز پوځ د کوم خنډ او مزاحمت پرته د الرها تر دیوالو ورسید. د مزاحمت د نه ورکول مقصد دا و چې یا خو د الرها د مسلمانانو حاکم دومره ویریدلی و چې کلا او خرې الله تعالی ته حواله کړي او یا هغه دومره بې خبره ده چې تر کوره پورې د دښمن د را رسېدو څخه هم ځان نه دی خبر کړی. خو دا دواړه خبرې غلطې وي. مسلمانانو ته هغه وخت هم محل نه او نه هم نه یوازې ورته معلومه وه بلکې ورته یقیني شوي وه چې الله تعالی هیڅ کله هم د یو قوم قسمت تر هغې نه بدلوي چې تر څو چې هغه قوم د خپل قسمت د بدلولو هڅه ونه کړي. په دې اساس د الرها مسلمان حکمران ته دا ډاګزه شوي وه چې د الرها پخوانی پادشاه جوسلین د یوه ستر ځواکمن لښکر سره یو ځای د الرها په لور را روان دی. د جوسلین د دې راتګ احوال حلب ته هم رسېدلی و. ابراهیم جاسوس که څه هم په خبرو کې خام و خو هغه بهترین شهسوار و. هغه د خپل جاسوس دوست پیغام واخیست او د برق په څیرې ځان الرها ته ورساوه او کلادار ته یې وویل درونده کلاداره زما جاسوس ملګري تا پیغام را لګلی دی چې د الرها د ارمني سویانو مشر ډایمنډ او د الرها د پخواني پادشاه جوسلین ترمنځ کومه پټه معامله روانه ده. کلادار ترې د خبرو په منځ کې پوښتنه وکړه ملګری د چیرې دی؟ کلادار ابراهیم ښه پیژانده. هغه ته دا څرګنده وه چې ابراهیم په خبرو کې خام دی. په دې خاطر ترې د ملګري پوښتنه وکړه. ابراهیم ورته نیغ ځواب ورکړ درونده. هغه د یوې بندې ګاډۍ په تعقیب پسې تلباشر ته ولاړ. کلادار ترې وپوښتل په بندې ګاډۍ کې څوک و چې هغه د تعقیب پسې هلته روان دی؟ ابراهیم ورته یو ځل بیا په هماغه سادګۍ کې ځواب ورکړ محترمه د همدې معلوماتو په خاطر خو هغه د هغوی پسې روان دی تر څو پیدا کړي چې په دې بنده ګاډۍ کې څوک دی. کلادار هم په فکر کې ونښت، هیڅ فکر کې نه ګرځېدل. ډېر ښه ته خپله خبره پوره کړه. ابراهیم ورته یو ځل بیا وویل محترمه زما ملګري وویل چې د ډایمنډ او شاه جوسلین ترمنځ کومه پټه معامله شته. کلادار نور هم په اندېښنه کې شو او ورته ویل آیا هغه د ډایمنډ د بندي کولو لپاره هم مشوره درکړې ده؟ نه خیر. ابراهیم د انکار په توګه سر وخوځوه. خو هغه ویلي چې تاسې خپل پهرې کلکې او زیاتې کړئ او که چیرې شونې وي نو حلب ته هم اطلاع ورکړئ. آیا په الرها باندې د جوسلین د حمله کولو کوم ګواښ شتون لري؟ شاید صحیح خبره وکړه چې ملګری د نور څه درته ویلي دي. ابراهیم د یوې لمحې لپاره فکر وکړ او ویل هغه په دې اړه کوم پیغام نه دی راکړی. کلادار د ابراهیم څخه وپوښتل آیا تر حلب پورې تللی شي؟ ابراهیم لږ څه په فکر کې شو. په حقیقت کې هغې ستړیا احساسوله. آخر یې په بې زړه توګه وویل زما د تللو به څه ضرورت وي، ته بل څوک هم لېږلی شي. کلادار د دې خبر د اورېدو نه وروسته ورخطا شوی و. هغه په اندېښمنې لهجې سره وویل ابراهیمه هلته دې تلل ضروري دي. ته د کومې لنډې لارې ژر تر ژره د حلب امیر ته ځان ورسوه او هغه ته زما له اړخه عرض وکړه چې په سمدستي توګه الرها ته مرسته راولېږي. ما ته د شاه جوسلین له لورې ګواښ متوجه شوی دی. د الرها په عیسویانو کې هم په عامه توګه ډېره نارامي احساسېږي. ابراهیم ورته په ناراستۍ سره ځواب ورکړ که چیرې ستا حکم وي نو زه به هرومرو ولاړ شم. نو
ابراهیمه زه پوهیږم چې ته ستومانه یې، خو حالات ډیر خراب دي. زه د څو ورځو راهیسې امیر ته د دې خبرې د خبر ورکولو په اړه په فکر کې وم، خو کله چې تا دا خبر راوړو نو زه هم یقیني شوم چې دلته د عیسویانو لخوا هرومرو څه پیښیږي. ابراهیم هیڅ ځواب رانه کړ، په هغه خو لکه مصیبت چې را پریوتی وي. خو کله چې خپل د اوسېدو ځای ته ورغی نو ویې لمبل، بیرته تر و تازه شو، ټول ستوماني له منځه ولاړه. خپل اس یې بدل کړ او په نیم ساعت کې د حلب په لور تللو ته تیار شو. دا ټولې خبرې د شاه جوسلین او د هغه د لښکر د دیوالونو نه د ورسېدو مخته شوې وي، خو د حلب نه تر الرها پورې مرسته رالېږل هم څه اسانه کار نه و. امیر نورالدین محمود زنګي د 2000 سپرو سره یو ځای اسدالدین شیرکو سمدلاسه الرها ته واستول او په خپله د 15000 سپرو سره یو ځای په دویمه ورځ را روان شو. خو تر دې وخته پورې د شاه جوسلین لښکرې د دیوالونو په ورانولو بوختې وې. شاه جوسلین په ډیر احتیاط سره قدم پورته کوه او په دې احتیاطي سره الرها ته را رسېدلی و. هغه د مسلمانانو څخه دومره ویرېده چې که چیرې به پاړه هم خوځېده نو فکر یې کاوه چې د مسلمانانو لښکر چیرې ورته پټ شوی دی. خو هغه ته په ټوله لاره کوم مزاحمت پیدا نه شو. یوازې د الرها د ښار دروازې تړلې وې او یا یې د ښار هغه ښویېدلي دیوالونه بیرته ترمیم کړي وو. خو د دومره لوی لښکرو تر مخه دغسې دیوالونه به څه اهمیت درلود؟ شاه جوسلین د ښار په دیوالونو باندې د عمومي حملې حکم وکړ او د سترګو په کتلو سره ټول دیوال د ځمکې سره برابر کړ. د عیسویانو د لښکرو د تم کولو لپاره هیڅوک نه وو. په دې خاطر د دیوالو په ورانولو کې ورته هیڅ ډول مزاحمت پیدا نه شو. خو شاه جوسلین او لښکر یې ښار ته د ورننوتلو څخه په ویره کې وو. د ښار چارچاپیر دیوالونه یې هم په ویره مات کړي او خاورې کړي وو. کله چې شاه جوسلین خپل لښکرې په دغسې لړزان حالات کې وکتلې نو د لښکرو قومندان ته یې حکم وکړ چې ټولو لښکرو ته حکم وکړي تر څو ټول په یوه ځای ښار ته ورننوځي. د همدې حکم له مخې لښکرو په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړ او ښار ته ورننوتلې. د ښار اوسیدونکي ډیر خوشاله وو او د شاه جوسلین د خراغلاس لپاره په لاسونو کې ګلونه نیولي ولاړ وو. څرنګه چې د پادشاه اس تر ټولو مخته و نو په دې اساس د ښار د مشرانو یوه ډله ورمخته شوه. خو لا تر اوسه دې ډلې شاته د ګلونو هار نو په غاړه کړی چې د ماتو شو دیوالونو تر شا د الله اکبر اسمان شلونکی غږ پورته شو. د دې غږونو سره یو ځای د خاورو ګرد هم راپورته کېده. د شا پښې او لاسونه مړه شول. سم د لاسه یې خپل لښکر ته د ښار څخه د بیرته وتلو حکم وکړ او په دې توګه ښار ته راننوتلي لښکر په ډیره غیر منظمه توګه د ښار څخه بیرته بیرون وتل پیل کړل. د شاه جوسلین د لښکر د راننوتلو او بیرته وتلو همدومره وخت واخیست چې د بیرون څخه راغلي مسلمانان سپاره هغوی ته راننځه شوي وو. دغو سپرو یو د بل سره په پوره فاصله کې تګ کاوه. د دې نه داسې راګرځېده چې د دې سپرو شمېره به د زرګونو پورې رسیږي. مسلمانانو سپرو د رانږدې کېدو سره سم د الله اکبر په چغو پیل وکړ. خو تر دې وخته پورې شاه جوسلین ته د هغوی د شمیرې په اړه معلومات لا ترلاسه شوي نه وو. په دې خاطر ویره او طرحه له منځه ولاړه، بلکې همالته په خپل ځای تم شو. په دې وخت کې د کلا ټولې دروازې په یو ځای پرانستل شوې
او د هغې څخه مسلمانان عسکر د اسلامي بیرغونو او د تکبیرونو د نارو سره یوځای راووتل. اوس نو پادشاه خپل هوس له لاسه ورکړی و. هغه فکر کاوه چې د بیرون څخه د راغلو کار به په 1 یا 2 ساعتو کې ورخلاص کړي او بیا به په اطمینان سره په کلا حمله وکړي. خو د کلا خلکو خپلې دروازې په خپله پرانیستي او د هغې سپرو هغه عیسویان چې د خپلو کورونو څخه د نندارې د کتلو لپاره راوتلي وو تر پښو لاندې کړل او د عیسوي لښکرو پورې ځانونه ورسول او داسې حمله یې پرې وکړه چې دښمن یې تیښتې ته اړویست. شاته خپل ټول پروګرام او پلان ناکام ښکاره شو. هغه نه پوهېده چې د بیرون څخه د راتلونکو سره مقابله وکړي او که د کلا څخه د راتلونکو انسانانو مقابلې ته ورسره تم شي. که څه هم د بیرون څخه د راغلو شمیره کمه وه خو شاه په دې یقیني و چې د دې شاته هرومرو د حلب او یا موصل لښکرې را روانې دي او دغه څو کسه سپاره د هغو لښکرو لومړنۍ لیکې دي. سمدلاسه یې خپل لښکر په 2 برخو ویشه او حکم یې ورته وکړ چې د دفاع بڼه خپله کړي ځکه د تلباشر لښکرې بالکل په ډاګه میدان کې پرتې وي او د دواړو اړخونو څخه پرې مسلمانانو غشي ویشتونکي غشي وورول. خو په ښار کې هم غوغا ګډه وه. د شاه استقبال کوونکو خپل ځانونه یو خوا بلې خوا ته پټ کړل. شاه هم د خپل عقل له مخې خپل لښکرې د شاوخوا تخپرې کړې وې. د ښار دیوالونه د نیمایي څخه زیات له منځه تللي وو او ټول ښار د جنګ ډګر ګرځېدلی وو. شاه خپل ځواک خوندي ساتلی وو او په دفاعي بڼې پلولو سره یې د مسلمانانو د لوی لښکر د راتلونکو انتظار کاوه. خو څوک چې راتلل هغوی راغلي وو. اوس نو څوک د کومه ځای راتلل؟ دا ټول د کلا د حاکم جنگي چال چلن وو. هغه وخت چې هغه ته خبر ورکړل شو چې د شاه لښکرې د لرها په لور را روانې دي نو سمدلاسه د کلا د ساتونکو د ډلې څخه 200 سپاره د کلا بیرون ولېږل. هغوی ته یې امر وکړ چې د ښار بیرون دي په مختلفو ځایونو کې ځانونه پټ کړي او تر هغې دي بیرون نه راوځي چې د شاه جوسلین لښکرو د ښار دیوالونه نوي مات کړي او ښار ته نوي ننوتلي. د شاه په ځواکونو باندې د بیرون څخه حمله کوونکي همدا ساتونکي ځوانان وو چې ښار ته یې د شاه جوسلین د لښکرو د ورننوتلو نه سمدستي وروسته د ښي او کلي اړخه یرغل راوست او شاته د دې شمیره تر 4,000 پورې ښکارېده. د بل اړخه د کلا خاوندانو د کلا ټولې دروازې پرانیستلي او یوازې 200 کسان د شاه په لښکرو د حملې لپاره ورولېږل. د قلعهدار مقصد دا و چې شاه جوسلین په کوم چال کې راګیر کړي چې وویریږي او وتښتي. خو د شاه په لښکرو کې د ګډوډیو د راپیدا کېدو او د پوره ځاني زیانونو سره بیا هم د شاته تګ نښې راپیدا نشوي او نه د 1000 یا 500 لښکرو په وژلو د هغوی په شمیره کې کوم توپیر راغی. شاه ډیر ژر په خپل لښکرو کنټرول پیدا کړ او قرار حمله کوونکي تر کلابندۍ لاندې راوستلو. که څه هم مسلمانان سپاره د شمیرې له اړخه کم وو خو هغوی په پوره ثابت قدمۍ سره داسې مقابله وکړه چې د دښمن نه یې چغې ویستلې. د شاه لښکر سحر وختي الرها ته را رسېدلی خو یو څو سوه مسلمانان عسکرو د هغوی دغه ستر لښکر تر مرګونې ګزاره لاندې نیولی وو او ان تر ماښامه یې د ښار نیولو ته پرېنښود. ماښام ناوخته د کلا خلکو یو بله تماشه جوړه کړه. هغوی سهار د کلا ټولې دروازې پرانیستې وې تر څو خپل 200 کسان د حملې لپاره بیرون ولېږي. کله چې سپاره بیرون ووتل نو د کلا دروازې بیرته بندې کړلې. خو ماښام یو ځل بیا د کلا ټولې دروازې پرانیستل شوې.
دا وخت د شاه جوسلین لپاره ښه فرصت و چې د خپلو لښکرو سره یو ځای کلا ته ور داخل شي، خو هغه دومره وېرېدلی و چې خپلو عسکرو ته یې کلا ته د ورننوتلو څخه مخنیوی وکړ. بیا د دې فرصت نه مسلمانانو ګټه واخیسته. هغوی چې د کلا څخه بیرون وتلي وو او د شاه په لښکرو کې حملې کولې، هغوی ټولو د آسونو باګې پرېښودې، تورې او نیزې نیغې کړې او نیغ کلا ته راننوتل. اوس نو په ټول ښار کې هیڅ مسلمان پاتې نشو. د کلا دروازې تړل شوې وې او په ښار باندې د شاه جوسلین بیرغ رپانده شوی و. خو د الیرها کلا لا تر اوسه د مسلمانانو په لاسونو کې وه. شاه جوسلین د الیرها په ښار د ولکې کولو نه وروسته ستر جشن جوړ کړ. ټوله شپه لښکرو د ښار په کوڅو او لارو کې په پوره خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړ. مسلمانانو ښار پریښی و. په دروازو باندې ولاړ مسلمانان ساتونکي په هماغه لومړنۍ وهله کې د خپلو حمله کوونکو عسکرو سره یو ځای شوي وو. اوس نو په ښار کې یوازې عیسویان پاتې وو. دا ورځې د جنګ په دوران کې ډایمنډ په خپله حویلی کې پټ شوی و. هغه د دې نه ویرېده چې که چیرې بیرونه ووځي او کوم مسلمان یې وویني، په داسې حال کې شاه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا به یې خیر نه وي. که څه هم هغه ته د دې جنگ په اړه هره شیبه تازه خبرونه ورسېدل. کله چې ماښام مسلمانان په کلا کې کلا بند شول او د الیرها په ښار باندې د شاه جوسلین بیرغ رپانده شو، نو ډایمنډ هم د خپل پناه ځای څخه را بیرون شو او شاته د مبارکۍ لپاره ورغی. شاه جوسلین د جنگ په دوران کې څو ځله د ډایمنډ په اړه پوښتنې وکړې، خو ډایمنډ هیڅ چاته نه و تر سترګو شوی. اوس چې په ناڅاپي توګه هغه د شاه مخې ته ورغی، نو شاه جوسلین یې په کتلو ډیر خوشحاله نشو او په طنزیه توګه یې ورته ویل: ډایمنډه، ټوله ورځ چیرته پټ شوی؟ آیا د جنگ څخه ویرېدلې؟ د ډایمنډ سر د شرم نه ښکته و، مګر هغه که څه هم بې غیرته و، خو بیا یې هم په خپله بې غیرتۍ سره وویل: محترمه، ما ښاري خلک منظمول چې په دې وخت کې سخت جنگ ونښت. شاه خبره پوره کړه او ویل: ستا بې زړهتوب تا ته اجازه درکړه چې د جنگ په دوران کې بیرون ووځي؟ د ډایمنډ سره کوم معقول ځواب نه و. د شاه جوسلین په زړه کې ډایمنډ ته ډیر څه ګرځېدل، خو هیڅ هم ورته ونه ویل. ډایمنډ هم ټوله شپه د شاه چاپلوسي کوله. شاه به ورته بخښنه هم کړې وه، خو کله چې ډایمنډ د امروزیا او شبلې په اړه د شاه نه وپوښتل، نو شاه یې ځواب ورنه کړ. حال دا چې دا دواړه خویندې د شاه سره یو ځای الیرها ته راغلې وې. د الیرها د ښار په فتح کولو سره شاه جوسلین نیمایي بریا ترلاسه کړې وه. اوس ورته د کلا فتح کول هم ستونزمن نه و، ځکه ډایمنډ ورته خبر ورکړی چې په کلا کې د 2000 نه زیات عسکر نشته. شاه د شپې هوډ وکړ چې سحر وختي به په کلا باندې حمله کوي او د ماسپښین نه مخته به د کلا په دیوالونو خپل بیرغونه رپاندوي. د الیرها د کلا څخه هم سهار د الله اکبر آوازونه پورته شول او د ماسپښین نه مخته به د کلا په دیوالونو باندې خپل بیرغونه رپاندوي. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 14مه برخه. دا چې په راتلونکي 14مه برخه کې به بیا له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو، هغه به په راتلونکي برخه کې وورو. خو په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.